إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خزيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين ببقاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. دعاء کی اللہ داروجی بارگاہ قبولی مقبولی ہوگا یا اللہ داروجی مغفر رحمت روجی ہوگا یا اللہ داروجی مغفر عزت روجی ہوگا داروجی مغفر یا اللہ مغفرت روجی ہوگا یا اللہ داروجی مغفر ادخل من النار وغرزه یا اللہ دی جہنم مولا پہ باندے آزادی رہتا نصیب کی یا اللہ دی روجی پہ برکت سر دا منگ دی جنت مستحقین وغرزه یا اللہ دا روجہ منگ دی پارا ڈال وغرزه یا اللہ دا روجہ منگ دی پارا خداوند کریم قبول کی یا اللہ دا روجی منگ دی پارا شفاعت کون کی وغرزه یا اللہ دا روجی بار بار پہ منگ باندرا ولی دی نیک اعمال دے پار نصیب کی یا اللہ دی عمر دے ستا رضا دے پار دمون نصیب کی یا اللہ دی روجی باندے زمون ستا خل دیدار نصیب کی یا اللہ دی روجی باندے شفاعت کبرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمون نصیب یا اللہ دا روجی دا تراوی دا ختمون دے قرآن پاک دا عبادات نیک اعمال دے طول مسلمانانو قبول کی یا اللہ دے طول مسلمانانو قبول کی دی محلی والا دی مسجد اہل مسجد والا عبادات قبول کی یا اللہ خپل رضا پہ باندې حاصل کی یا اللہ خپل انعامات و رحمتون لاندې موږ راولي یا اللہ خپل فضل و کرم او د رحیمانه کریمانه فیصله موږ ته راوستي یا اللہ زموږ حافظ و ناصر مددگار سی یا اللہ زموږ حافظ و ناصر مددگار سی یا اللہ د قرآن پاک دا ختم په خپل بارگاہ کې قبول کړي یا اللہ قرآن پاک موږ دپاره شفاعت کوون کې وګرځي یا الله دا قرآن پاک موږ دپاره په قبر کې لوی رڼا وګرځي یا الله قرآن پاک موږ دپاره په ورځ د قیامت کې یو عظیم حجت و دلیل و برهان وګرځي یا الله دا قرآن پاک برکت سره زموږ دین و دنیا آخرت ښایسته کړي زموږ دینونه پرې منور کړي زموږ انشراح صدر پرې راولي په علومو د قرآن پاک باندې زموږ کامیابي نصیب کړي یا الله دا قرآن باندې زموږ اقوال ښایسته کړي زموږ اعمال پرې ښایسته کړي زموږ معاملات پرې ښایسته کړي زموږ معاشره پرې ښایسته کړي یا الله د معتکفینو دا اعتکاف په خپل بارگاه کې قبول کړي یا الله دا اعتکاف دې قبول کړي یا الله دې په بدله کې دنیا او د آخرت نعمتونو باندې سرفراز کړي یا الله په عمر کې په بدن کې په روح کې خاندان کې خیر او برکت نازل کړي یا الله ډېر عمرونه د خوشحالي ورته نصیب کړي یا الله څومره اعمال چې کړي دي قبول یې کړي یا الله عملنامې د حسناتو نه ډکې کړي یا الله
د دې چې څومره عبادت کړي د دې په برکت سره دا محلې ته خیر کړي د ملک ته خیر فیصله راواستی یا الله د دې نیک اعمال په برکت سره خپل رحمتونه لاندې راولي یا الله بار بار دا خوشحالي د رمضان او د اعتکاف د نیک اعمالو موږ ته نصیب کړي یا الله بیا په خیر او عافیت سره داسې د رمضان سره ملاقات نصیب کړي یا الله څومره کسان چې نیک اعمال کړي دي ټول قبول کړي یا الله دا څومره زنانو پکې ډېر لوی خدمتونه د معتکفینو ته یا نورو دا صایمینو ته روژهدارو ته د افطاري پیشنمای خداوند کریم د هغوی په عمر کې خیر و برکت نازل کړي یا الله د دې بدلې دنیا په آخرت باندې ورکړي یا الله حیا پرده وساتي په کامل ایمان باندې ټولې مشرفات یې وګرځوي یا الله په سخته ورځ کې په کار کې سبب د دخول د جنت فردوس یې وګرځوي سبب د خپل ښکلي دیدار یې وګرځوي یا الله د دې قرآن پاک دا ختمونه دلته وشو دا قبول کړي د دې په برکت باندې پاکستان په خپل حفاظت کې وساتي یا کوم ظالمان ورته نجات ورکړي یا الله د پاکستان په حال باندې رحم وکړي دا کم فتنې او شرونه فسادونه سره روان دي په خپل فضل او کرم سره رفع او دفع یې کړي واقعي وفادار خادمان د پاکستان عملی راولي خداوند کریم د پاکستان دا باغ تر ورځ د قیامت پورې سرسبز و شاداب ولري مدارس پکې آباد کړي مساجد پکې همیشه دپاره آباد ولري یا الله ټول مسلمانان پکې آباد و سرسبز و شاداب ولري یا الله ټولو اسلامي ملکونو باندې رحم وکړي په حال باندې رحم وکړي یا الله ټولو مسلمانانو حافظ و ناصر مددګار سي خصوصا د فلسطین مسلمانانو په حال رحم وکړي خداوند کریمه د خوشحالۍ اسباب ټولو ته برابر کړي څومره چې اسرائیل دي یا د هغه عوانو ملګري دي خداوند کریم په خپل فضل او کرم سره اول ورته هدایت نصیب کړي په نیغه لارې را روان او که نه ذلیل شقیانو بدبختۍ نیست و نابودی که تباه و بربادی که ارمانی تندر و ساقی پہ نازل کی جدید ظلم و شر و فساد نہ مسلمانان خلاص کی یا اللہ څومره کسان چې بیمار دي نیک اعمال لپاره ټول ته شفا کامله جل نصیب کی څومره مسلمانان مسافرین دي خداوند کریم د هغوی دنیوي شرعي حاجتونه پوره کړي په خیر و عافیت و رحمت سره خپل ملکونو ته خپل کورونو بچو ته په سلامتیا سره راولي یا الله څومره مسلمانان ناحقه بندیان دي یا الله د هغوی د رهایش دپاره اسباب ورته برابر کړي د جیلونه اخلاص کړي یا الله څومره کسانو چې اولاد نشته خدای نیک صالح اولادونه نصیب کړي هېڅ چا چې بسي شته د خداوند کریمه نیک صالح لوی کړي د مور و پلار وفادار خادمان بچي ترنه جوړ کړي د مور و پلار دپاره قرة عین وګرځوي یا الله د شرورو فسادونه همدارنګه د چرسونو بنګونو نه یا الله د شرابونو نه د آیس نه د غلاګانو نه د دوکې د دړاکو نه اخلاص کړي او نیک صالح بچي ترنه جوړ کړي د مور و پلار دپاره لویه صدقه جاریه وګرځوي قرضداران د قرض نه خلاص کړي یا الله دین و دنیا آخرت هم ښایسته کړي زموږ په حال باندې رحم وکړي څومره کسان چې عمرې ته تللي دي ټولو عمرې په خپل بارګاه قبولې مقبولې کړي ټول سالمین فاتحین غانمین په خیر و عافیت سره خپل کور راولي کوم کسان چې عالمین حج دي الله د ټولو حج مقبول حج مبرور نصیب کړي د هغوی دعاګانې د عمرې والا او د حجاجو دعاګانې د ټولو مؤمنانو دپاره خصوصا د پاکستان دپاره قبولې کړي خپل بارګاه کې قبولې کړي یا الله په صراط مستقیم زموږ عمل نصیب کړي یا الله توفیق د نیک اعمالو راته وفرمایي ټوله زندګي مې الله ستا په احکاماتو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عملي جوړه کړي یا الله آخره خاتمه د ایمان کامل سره نصیب کړي سکرات موت نه محفوظ کړي عذاب قبر نه محفوظ کړي یا الله فتنه د دجال نه محفوظ کړي